د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ادعا کړې چې د پاکستان 4 پوځي پوستې مو نیولې. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. ملا محمد یعقوب مجاهد ټینګار کړی چې افغانستان د خپلې خاورې د ملي حاکمیت، ځان ساتنې او د سرحد د امنیت په ځانګړې توګه د ډیورنډ کرښې د دفاع لپاره هر اړین اقدام کوي. د هغه په خبره د پاکستان د 4 پوستو نیول د افغان ځواکونو دفاعي اقدام و چې د سرحدي تجاوز په بدل کې ترسره شوی دی. دا څرګندونې د دواړو هیوادونو له درې اړخیزې امنیتي اړیکې څخه په یو حساس پړاو کې راوتلي دي چې د ډیورنډ کرښې او پاکستاني ځواکونو هغه ادعاو ته غبرګون ښیي چې افغان خاوره د تاوتریخوالي لپاره کارول کیږي. د طالبانو دفاع وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلی چې د سرحدي تجاوزونو د پاکستان له وسلوال اقداماتو په غبرګون کې د افغانستان ځواکونه اړ شول چې د خپل هیواد د سرحدي پوستو دفاع وکړي او 4 پاکستاني پوستې ونیسي ترڅو په سیمه کې د وضعیت د نور خرابېدو مخه ونیول شي. د اعلامیې له مخې د عملیات دفاعي طبیعت درلود او د افغان ځواکونو د دفاعي استعداد د څرګندولو لپاره ترسره شول. په ورته وخت کې د پاکستان له لورې د افغان طالبانو حکومت پر اقداماتو سخت غبرګونونه مخې ته راغلل چې ادعا کوي طالبان د ډیورنډ کرښې د نه پیژندلو او له سرحد څخه د وسلوالو متمرکز فعالیت له امله د امنیت وضعیت نړیدل او د دې وضعیت د کنټرول لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. دواړو خواو په یو بل باندې تجاوز او د تاوتریخوالي د زیاتوالو تورونه پورې کړي دي. د دغه وضعیت د پراخېدو په اړه سیمه ییز طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد یوه مهمه برخه دا ده چې هغه د پاکستان پوځ پوستو نیول د سرحد د دفاع استراتیژیک اقدام بولي او وایي چې په دې سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ مخنیوي ته اقدام شوی دی. هغه زیاته کړې چې افغانستان د خپلواکۍ او سرحدي بشپړتیا د ساتنې لپاره هیڅ ډول فشار ته تسلیمېدل نه غواړي او دواړو هیوادونو ترمنځ د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د خبرو اترو اړتیا ته بیا ټینګار کړی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.